السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو لله الحمد د قندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ جمعه بازار ساحه ده. دغه د اوبو چې کومه ساه تاسو وینئ الحمدلله دغه زموږ ستاسو د خویندو ورونو په مرسته باندې د خلکو اوبو ته ضرورت و دا ضرورت یې هم رفع شو. کوشش به دا کوو چې داسې ځای ته موږ لاړ شو تر څو پورې هغلته حتی د کار لپاره څه چې د چکر لپاره یې هم چا نه وي لیدلی. نو دا ساحه د خلک واقعا مستحق خلک دي، محروم خلک دي. اوسه پورې د دې د پوښتنې لپاره هیڅوک هم نه دي راغلي. موږ خصوصي مننه کوو د خپل نماینده څخه چې دغسې ساحې چې دلته دا خلک مجبوریت درلوده دی ورته راغلی دی. انشاءالله د دې څه ناڅه مجبوریت رفع شوی. دلته دا مشران تاسو وینئ اوس لله الحمد دغه د ساه مشکل و، ساه هغه دی جوړه شوه. موږ بیا هم مننه کوو چې چا په دې کې برخه اخیستي. الله یې دې فامیل ته دې ته د دې بدله ورکړي او بدله کې ورته موږ جنت غواړو او خدای دې ورته په نصیب کړي. حاجي صاحب محترم، مشکلات و د اوبو او مشکلات ټوله رفع شو. د اوبو مشکلات حل شو. اوبو مشکلات حل شو، جماعت مشکلات حل شو، ماشاءالله ټوله خبرونه حل شو. ماشاءالله دلته ټوله خلقونه دلته ولاړ دي. تا ته هم پته دی ساره خلقه انشاءالله ټوله دعا کوي. ورپسې دلته جماعت مماعت نشته. ډېر اسمنګران ډېر تکلیف و، دغه تکلیف رفع شو. انشاءالله ساره خلقونه دعا کوي. انشاءالله ټول خلقونه دعا کوي، ټول خلقونه خبره کوي. الله خیر کوي انشاءالله. ماشاءالله زه هم انشاءالله آخر خبرنا تمام بخیر. الله من بس الله اکبر. ماشاءالله الله دې آباد لري. دوستانو که چېرته تاسو غواړئ همداسې لکه دې خلکو ته دا ساه ووتل، همداسې څاګانې وباسئ، جاري صدقه تاسو لپاره ستاسو صدقه شي، نو موږ مو خدمت کې ورونو. دا ساه په څو متره کې ده؟ 50 متره دی. 50 متره کې ساه ده. نو د 50 متره ساه یا د هغې نه زیاتې ساه لپاره موږ فقط $1400 ټاکلي دي. که چېرته تاسو غواړئ برخه پکې واخلئ، موږ مو خدمت کې لینکونه واتساپ نمبر شته دی. الله مو آباد لره، تاد و خاد اوسئ او ویډیو در سره شریکه کړئ، زموږ صفحه در سره هم خوښه کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم.